د اکسیډنټ مو کو سکیم چوک کې او الله تعالی لاک لاک شکر دی چې بس بچ شو او څه نقصان ونه شو. د خپل ملګر شانتي وګرېده او ګاډي شانتي نقصان وشو ډیر نه. پیدان میدان ما شو شمي شماته شو. نو ان شاء الله دا بوز بوزو دا ریډی کو او ګور کوم ډاکټر ته ورغلو نو انجکشن به هم لګاو. سکیم چوک کې موږ اکسیډنټ وکړو او کیمرا چې کوم یو دی دا ماته شو. نو دا خو خیر څه خبره نه ده، ورکوټي خبره ده. نور بلاګ تاسو وګورئ ټول چې څنګه موږ اکسیډنټ وکړو. السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړي. ګرانو کتونکو نیو بلاګ کې ورته ویلکم کوم او بلاګ سٹارټ شو. ډیر مرګري مان ته تاسو کوي چې د بایک باندې ګرځي نو ته ویډیو څنګه کې نو ویډیو زه دا رنګ کوم دا کیمرا پکې لګوم او بس بیا ان شاء الله زو نن چې کوم ویډیو دا نو ډیر سپیشل ویډیو دا. کزن مې دغه امام باندې خوراک وکړه نو زور باندې به خوراک کوم خو فری خوراک په کوم څنګه به کوم دا ویډیو تاسو وګورئ. راش بچه راش ها بس ریډی شو کیمرا او چې کیمرا ریډی شو بس ان شاء الله اوس با هلمټ واچو بس بیا به زو بایک باندې کزن ته چې روزه دا مو واچو یا زیم دا ټایم مونږ ورسېدو سیپان بازار ته او لږ شانتې مخکې چې مونږ لاړ شو نو بیا به کوارټر روډ سټارټ شي. نو کوارټر ته چې تاسو ورسئ نو بیا سیده به ځئ خار سیټ ته به ځئ، پېښور ته بره سیټ ته به نه ځئ، کوواټ سیټ ته به نه ځئ، پېښور سیټ ته به ځئ. مونږ هم ځو ولاګ ګورئ، خوند مزې ته اخلئ او ټایم لیپس هم انجوی کوئ دا ټایم. ورسېدو دا ټایم قمردین ګړی پل سره یو او دغه مخامخ هوټل دی، باړه هوټل ورته وایي او دننه ورځو خوراک پکې کوو. په طرز وی مې دننه کېنو ویم ته کېنه زما لږ کار دی. هغه ته پته نشته چې زه ویډیو جوړوم، هغه ته د دې معلومات نشته. باړې هوټل سره دلته کې قهوه هم تیارېږي، غوښه هم خرڅېږي او خلک راغلي دي په ګڼه ګوڼه کې. انشاءالله دلته خوراک کوي، موږ له خوراک له راغلي یو نو موږ هم خوراک کوو. روست کسر آمده ستاسو جی؟ ستاسو نامره؟ اشماتا؟ خواه خواه ولا جي ولا سوال هذا كسر منها سبيشال كار ولا وقحة قادر بدك شانو أسوأ ولا
दाल 50 सेकंड जिंदाबाद څنګه چلې ترجیا اوس فراشي کنه څه پوزیشن دی ریډي ډیر وکې کله خوراک معمولی شان پرې نن د زړه سپک کا سړیا قربان کې ناستو او سخی جان زمون ډیر خوږ یار دوست مونږ کلاس فیلو او میټرک کې مونږ سره او هغه نه بعد مکمل غیب شوی بل هغه نه بعد مو سره دوزل ملاقات کړی یو مو سره اوسو یو مخکې دلته دی هوټل ته راغلی دلته روټي خوړلې و او سخی جان غره دی هوټل سپیشل څه شی سپیشل نمکین روست دی او قابلی پلاو دی او نور بس سالے دی چڼو دال دی ماش دال لوبیا آلو کې ما مکس سبزی اوس مونږ باندې بد وشي نه خوري چې کوم سپیشل دی صحیح ده اینه باندې بیا کاوس صحیح ده زوا شاله روړه سخیلاړو او اوس په څه سپیشلی روست دی او کابلی پلاو دی هغه مونږ ټیسټ کوو تاسو ته وایو چې څنګه مزه کوي تاسو هم بیا را چکر شئ او وخورئ ترجوه روست راغو خلا کې دی اوبه راځي که نه راځي بسم الله کې بس گزارا کو بس ایمان اخلاص کیو دې ته اګرو رسیدو بازار باندې نو خپل برشته زب گزارو کوم خو تر دې پورم چې گزارا کوي کنه کوي خوراک سره ان شاء الله ولنا زما پینځم کار دی ما ته ډیره شکریا ده په موږ له دعوت ورکړې او زموږ هوټل ته رالو او زما کلاس دوست دی او د بچپن دوست دی اما ضرور ډیره شکریا ده کوم الله دې آباد او خوشحاله ډیره مننه سخی ډیره ماشاءالله موږ دلته روټي وخوړه ډیره زیاته مزه وکړه د دې چې کوم نمکین روست دی نو هغې ډېر زیات خوند وکړو موږ ډېره مزه راکړه ورپسې کاوه موږ وڅښله هغې هم ډېره زیاته مزه وکړه نو ډېره زیاته مننه کوم د سخي او د باړې د هوټل عزتمن شه یار ډېره مننه زنده‌باد استاد جی مهرباني خوشحاله اوسئ جوړئ ریډي مهرباني تھینک یو A few minutes later. یا الله ستاسو لاک شکر دی اکسیډنټ وشو خو بچ شو د الله تعالی لاک شکر دی ځان لږ ګورو چې خوښ شوي خو نه یو دا ګوره میرر هم مات شو دا شیشه وه دا ماته شوه دا ګوره و دې کاته نه خدا بچ شو والله چې بس یا الله ستاسو لاک شکر دی اکسیډنټ هم وکړو سکیم چوک کې او الله تعالی لاک شکر دی چې بس بچ شو او څه نقصان ونه شو د خپه مې لږه شانتي وګرېده او ګاډي لږ شانتي نقصان وشو ډېر نه پیدان میدان مات شو شیشه میشه ماته شوه نو انشاءالله دا به اوس بوزو دا ریډي کوو او ګورو که مونږ ډاکټر ته ورغلو نو انجکشن به هم ولګو د پیدان راواله دا پیدان هم مات شو تکړه شه موټی راواله دغه راواله فل پیدا موټی والا یو شیشې مې ورته ولګولې دا دی بس د اکسیډنټ مونږ وکړو خو مونږ بچ شو لږ لاس خپه مې ولګېده سکیم چوک کې مونږ اکسیډنټ وکړو او کیمره چې کوم یو دی دا د ماته شوه نو دا خو خیر څه خبره نه ده ورکوټې خبره ده